د هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت د ډیمډکس کانفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له لوی درستیزانو سره لیدلي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه یې خبرې کړي دي. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي ښاغلي فطرت د ارجنټاین، سومالیا، قطر، آذربایجان، عمان او د یو شمېر نورو هیوادونو له لوی درستیزانو سره لیدنه کړې او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او متقابلو همکاریو په اړه یې بحث او د نظر تبادله کړې ده. روز گذشته لوی درستیز قوای مسلح کشور در حاشیه نمایشگاه دمدکس با لوی درستیزان قوای مسلح کشورهای آرژانتین، سومالیا، آذربایجان، عمان و شمار دیگر از کشورها دیدار نمود. در این دیدار بر توسعه روابط دو جانبه، تداوم همکاری‌های متقابل، سایر موضوعات مرتبط صحبت شد و این دیدار در فضای احترام متقابل برگزار شد. د پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې دغه ډول ناستې کولی شي د اسلامي امارت او د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د ګډو پوځي همکاریو په برخه کې رغنده رول ولوبوي. برای تبادل تجربه، تبادل نظریات و معرفی با اردوهای دیگر کشورها و همچنان معرفی اردوی یا مقامات بلندپایه اردوی دیگر کشورها با اردوی افغانستان یک فرصت خوب است برای تامین رابط آینده بین اردوی افغانستان با اردوی کشورها. د سیاسي چارو شنونکي وایي قطر د کابل او د نړۍ هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري او تمه ده چې دغه لیدنې به د افغانستان او د سیمې او نړۍ ترمنځ د اړیکو لا پراختیا ته لاره هواره کړي. در کل این سفر در توسعه روابط افغانستان با جهان به ویژه از طریق قطر به عنوان دروازه دیپلماتیک بسیار مهم و مثبت ارزیابی می شود، زیرا قطر همچنان نقشه محوری در میانجیگری و حفظ کانال‌های ارتباطی با کابل دارد و چنین رویدادها می تواند به تدریج به کاهش فشارهای بین‌المللی، افزایش کمک‌های بشردوستانه، اقتصادی غیر مستقیم و حتی زمینه‌سازی برای گفتگوهای گسترده تر منجر شود. امیدوار هستم این ملاقات‌ها نتیجه مثبت در جهت تقویت و نیرومندی قوای مسلح افغانستان و تجهیز تعمیر شدن آنها با آخرین سلاح‌های مدرن و پیشرفته دنیا باشد. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د قطر د سفر پر مهال د دوحې په نړیوال دفاعي نندارتون کې د ګډون ترڅنګ د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره هم لیدنې کړې دي.